مولانا مودودی باره کې زه یو چند کلمات تاسو ته مخې ته مولانا مودودی کم کار کړی دی او دنیا ته کم پیغام پرېښودی دی او کومو خلکو چې د هغه نه استفاده حاصله کړې ده نو امتیاز مروت صاحب چې کله مطالعه وکړه نو هغه مجبوره شو چې هغه جومات یې پرېښوده هغه ډېر ملګري زموږ نه دا تپوس کوي چې مولانا مودودي دا یو څنګه شخصیت د ډېرو علماو نه مولیانو نه مونږ واورېدل چې دا ګمراه دی دا په غلطه دی د عقیده خرابه ده د ټولو نه اهمه خبره ضروري خبره هغه دا ده چې د چا باره کې خبرې اورېدل بهتره ده چې د هغه نه په خپله واوري یا د هغه خپل کتابونه په خپله مطالعه کړي خپلې وګوري او د نظر لاندې تیر کړي زه به تاسو ته یو اهمه خبره دلته دا وکړم چې زه خپل ایمان او عقیده د چا دپاره خرابولی نه شم ما دپاره د ټول نه اهم شی خپل ایمان خپل آخرت خپل قبر او خپل د الله سره ملاقات دی زه به داسې خبرې کله مو نه کوم چې زما قبر او آخرت او الله سره ملاقات زما خراب شي مولانا مودودی باره کې زه یو چند کلمات تاسو ته مخې ته ږدم د ټولو نه اهمه خبره دا ده د بعضې خلکو سیاسي مجبوریانې دي چې د مولانا مودودی په شان باندې د هغه په ذات باندې او د هغې عقیدې ته یې ګوته نیولې ده او هغه یې بدنام کړی دی مولانا مودودی د خپلو کتابونو په رڼا کې چې د هغه کتابونه وګوري او د هغه جدوجهد وګوري د هغه زندګي وګوري او د هغه محنت وګوري نو دنیا یو طرف ته او د مولانا مودودی هغه ټول عظمت او د هغه شخصیت او د هغه محنت جدا طرف ته مولانا مودودی هغه شخصیت دی زه به تاسو ته یو اسانه مثال پیش کړم مونږ سره د دین اسلام د خدمت په باب کې او په میدان کې څو میدانونه دي یو میدان مونږ سره د مدارسو دی د جماعتونو دی او د عوامو دی دویم میدان مونږ سره د سکول دی د کالج دی او د پوهنتون او د بهر دنیا دی د غرب دی او د غیر مسلمو دی را به شړومبي میدان ته چې جماعت دی مدرسه ده او هم مسلمانان دي په دې کې علماو کردار اهم دی علماو محنت پکې ډېر اهم دی علماو پکې کارونه کړي ډېر زیات دویم میدان چې موږ سره د سکول او د کالج دی او دغه شان د بهر دنیا دی او به د مستشرقینو او ملحدینو دی او به چې د مولانا مودودی په وخت کې چې هغه کم خدمت دې دپاره کړی دی نو دا میدان د مولانا مودودی دی دا میدان د ډاکټر اسرار دی دا میدان د سید قطب دی دا میدان د هغې علماو دی چې هغې د ذاکر نایک ویلی شي دا میدان د هغه اوچتو علماو دی چې هغه په ظاهره کې خو مدرسو کې نه دي پاتې شوي لیکن د دین خادمان دي او د دین خدمت هغه اوچت مقام ته هغوی رسولی دی په مدرسه کې بیان کول ټول هغه خلک ناست وي چې د هغوی ذهنونه جوړ شوي وي او تربیت دپاره هغه مدرسو ته راغلي وي او هغه وي چې چاڼ شوي شخصیات وي جوړ شوي شخصیات وي د هغوی شخصیاتو باندې کار کول دي زموږ جماعتونو ته هم چې راځي هغه خلک دي چې ښه برابر راغلي دي په عقیدې باندې پوهه شوي دي او بیان ته غوږ دي نو دا خو جوړ خلکو تا نور هم جوړ کړل دام یو کار دی دام یو لویه فایده ده د انبیاو دعوت دی دویم کم خلک چې په سکولونو کې دي کم خلک چې په کالجونو کې دي او بیا ملحدین دي او د دوی تربیت کوي یا په غرب کې دي په هغې میدان کې چې مولانا مودودی کم کار کړی دی او دنیا ته کم پیغام پرېښودی دی او کومو خلکو چې د هغه نه استفاده حاصله کړې ده او اسلامي قبول کړی دی نو د هغې یو ژوندی مثال د هغې یو کتاب دی مریم جمیله یو داسې ښځه وه چې هغه ایمان نه و راوړی هغه یو داسې تعلیم یافته ښځه وه چې هغه په اسلام باندې خپل اعتراضات لیکلي او هغه دنیا ته ښودلي چې ما ته دې جواب راکوي ډېرو علماو د هغې اعتراضاتو د جواباتو نه خاموشه شوي یا په هغې کې دلچسپي نه وه او یا څو ته فایده پکې نه ښکاره کېدله لیکن مولانا مودودی د هغې جواب کړی و 14 مراسلات شوي دي خطونه تللي دي راغلي اعتراضات راغلي او جوابات د دې ځای نه تللي دي او هغې اسلام قبول کړی دی او هغه مسلمانه شوې ده دا خدمت چې چا کړی دی هغې ته مولانا مودودی وایي دا خو د هغې یو مثال دی دویمه خبره ده یو سیاسي ټولنه ده چې هغه د ده خلاف ده د هغه یو ژوندی عالم دی د هغه جماعت نوم بنالم لیکن دغه عالم بوالم مفتی امتیاز مروت صاحب هغه وایي د انتخاباتو ورځې رالنډې شوې زما چې کوم لیډرو او زما
د جماعت چې کوم مشر هغه ما ته دا ډیپټي حواله کړه چې ته لاړ شه او د مولانا مودودي کتابونه راټول کا او په دې کې غلطیانې راوباسه او خلکو ته وښیه چې دا ګمراه و چې د اوټ خراب شي چې زما اوټ پې زیات شي ما ته فایده میلاو شي. امتیاز مروت ژوندی دی ناست دی او هغه به اعلان هم کړی د مولانا مودودي په حمایت او ملګرتیا کې. هغه خپله قصه بیانوي چې زه رالم منصورې ته کتابونه مې راټول کړل ځان ته ورته غلی کېناستم چې ما کله کتابونه کتل ما پکې لټول یو څه لیکن ما ته پکې میلاو شو بله. زما مقصد پکې اعتراض او تنقید او هغې کې خرابیانې ټولولو لیکن هغه په ما کې کار وکړه. هغه زما ذهن جوړ کړه، هغه زما دماغ بدل کړل، هغه زما سوچ بدل کړه. زه یې مجبوره کړم په دې خبرې باندې چې دا خو یو شخصیت دی، دا خو یو عالمي شخصیت دی، دا خو یو کامیاب شخصیت دی، دا خو یو عجیبه کار کړی دی. د ده په کتابونو کې غلطیانې نه ډېرې فایدې دي. غلطیانې خو د هر چا په کتاب کې شته. یو ذات د الله دی، بل کتاب د الله دی چې الله بچ ساتلی، الله محفوظ ساتلی دی. بل انبیا دي چې الله معصوم ساتلی دي، الله پاک د ګناه نه بچ ساتلی دي. بل صحابه دي هغه مغفور دي، الله ورته بخښنه کړې ده، الله ترې نه راضي شوی دی. د هغې نه لاندې قیمه مجتهدین دي، څومره کتابونه دي د چا خطا به نه په نښه کې، هغه به نه مشورې. هر چا کتابونو کې خطا شته. د الله تعالی د کتاب نه لاندې چې څومره کتابونه چا لیکلي دي هغې کې خطا شته. د بندګانو خبرې دي، خطاګانې پکې راځي. امام شافعي علیه رحمت په یو مقام کې لیکي وایي ما یو کتاب ولیکه 80 ځل مې نظرثاني د هغې وکړه، بیا هم پکې خطا وه. وایي بیا مې کېښوده چې یو ذات د الله دی، بل کتاب د الله دی چې د هر قسم کمی او خطا نه محفوظ دی. د بنده کتاب کې به خامخا کمی وي، خامخا زیاتې به پکې وي. نو امتیاز مروت صاحب چې کله مطالعه وکړه نو هغه مجبوره شو چې هغه جومات یې پرېښوده. هغه مجبوره شو چې د مولانا مودودي په حق اعلان وکړي او د هغه ستاینه وکړي، ځکه هغه څه وکتل په خپلو سترګو باندې. نو موږ مخالفینو ته وایو چې د ضد سترګې، د عناد سترګې، د ناپوهۍ سترګې، د خلکو اورېدلې خبرې دا پرېږده، راشه د مولانا مودودي کتاب مطالعه کا. بیا ډېر خلک دا وایي چې هغه خپل کتابونه اصلاح کړي دي. نو ټیک د انسان کې خطا وه چې اصلاح کړل نو دې کې څه بده خبره ده، لیکن دا خبره هم ډېره حده پورې کمزورې ده، ډېره حده پورې خطا ده. ورشه مکتبې شته، زاړه زاړه کتابونه شته، هغه وګوره، که خطا پکې ته اصلاح کا، لیکن د چا د یوې خطا د وجې نه د هغه ټول محنت مه ضایع کوه. هغه چې کوم خدمت کړی دی په حقیقت کې د غرب خلاف، د الحاد خلاف، د مستشرقینو خلاف د هغه کتابونه چې ګوري حقیقت دی یو بله دنیا ته تخی. امتیاز مروت بدل شو. دغه شان دیوبند ثانی په هغې کې مفتی و، مفتی یوسف صاحب ډېر عظیم شخصیت و. هغه یو کتاب لیکلی دی او دی لیکلی هم دی په دیوبند ثانی حقانیه کې او د هغه تمامو اعتراضاتو جواب یې لیکلی. کم اعتراضات چې پې مفتی امتیاز مروت صاحب کتلي وو هغه هر څه هغه راخیستي وو. قاضي یوسف صاحب، مفتی یوسف صاحب او یو اعتراض جواب یې کړی و، د یو اعتراض حقیقت بیان کړی و. مفتی یوسف صاحب په حقانیه کې دا هر څه لیکلي وو، دا هر څه مخې ته ایښي وو. هغه وجه وه چې هغې نه بیا هغه راوواته او مخې ته راغی. درېیمه خبره به زه دلته دا ته وکړم، زما یو ډېر نږدې ملګری دی، هغه د مدینې د جامعې نه فارغ شو. زه د هغه استقبال ته ورغلم ډېر کلونه مخکې، 15 کاله به د دې خبرې کېږي. زه ورسره ناست وم، مبارکباد مې ورکړه. هغه راته عجیبه خبره وکړه، هغه ته پته وه چې نن سبا د ده مطالعه دا ده او دا چې په کوم ادارې کې دی هغه اداره هم د مولانا مودودي لاندې ده او د هغه د اثر لاندې ده. هغه ما ته عجیبه خبره دا وکړه. یو ځل د یو اردن استاد و، هغه ما ته خبره کوله، بلکې ټول کلاس ته یو تپوس وکړه چې ستاسو په پاکستان کې علامه څوک دی؟ وی موږ د مختلفو علماو نومونه واخیستل. وی بیا راته ویل چې نه کوم وفات شوي دي. بیا موږ مختلف علماو نومونه چې کوم وفات شوي دي او تیر شوي دي، پښتانه دي، پاکستانیان، افغانستانان یا د هندوستان دي، مختلف نومونه موږ واخیستل. لیکن هغه ویلي چې علامه دی هغه علامه مودودي دی. او بیا هغه وفرمایله چې زمونږ په اردن کې د پرایمري لیول سره ابتدایي نه د هغه کتابونو ترجمه شوي دي او هغه موږ ماشومانو ته پړوو. هغه یو امام تیر شوی دی، حقیقت کې هغه یو مفکر او یو عجیبه مجدد تیر شوی دی. هغه چې کوم خدمت امت ته کړی دی ډېرو کمو خلکو کړی دی. نو مولانا مودودي یو شخصیت دی، هغه د دین خدمت په ډېر عجیبه انداز سره کړی دی، ډېر په ښه طریقې سره یې کړی دی. مولانا مودودي باره کې د خلکو اورېدلې خبرې نه، راشي د هغوی کتابونه مطالعه کوي، هغوی وګورئ چې هغوی څه وایي او هغې کې څه دي. او بیا چې مولانا مودودي کوم
اشخاص روزلی دي دا غوي نظریات وګورئ دا غوي افکار وګورئ حقیقت دی چې ډېر څه به تخکاره شي الله تعالی دې د مولانا مودودي په قبر باندې انوار را نازل کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین